په یوه حرکت کې موږ ویل که پر یو توري باندې مثال اول با راواخلو، که پر با باندې یو زور و موږ کشونه به وایو، نه لنډې راګرځو. که پر با باندې زیر و موږ کشونه دا بی وایو، بی نه وایو، داسې اوږدونه بی. که پر با باندې پیش و زه یوازې با نه در یادوم، دا ټوله د الف با توري در یادوم. که پر دې باندې پیش و موږ تاسې څنګه وایو؟ بو، ب بی بو، ب بی بو. د مد توري نس پکښې او موږ تاسې بیا دوه زوره او دوه زیره او دوه پیښه هم وویل که ستاسې په یادېږي. که موږ با ته دوه زوره ورکړو، ستاسې پام یې چې موږ ویله چې د زورو سره یو الف خامخا راځي. په دې خاطر باندې چې دا دغه رقم چې موږ روان وایو ویل کېږي د نون تنوین. او که چیرې موږ درېږو یا مو سا ختمه سه یا وقف کوو په قرآن کریم کې، بیا دغه الف ویل کېږي، نون د تنوین نه ویل کېږي. اوس مثال که موږ تاسې دا با باندې دا د دوه زوره دي، دا موږ څنګه وایو؟ ټوله خوندي با دوه زبر بن. ماشاءالله بن. د ژبه د تعلق سره موږ د نون اواز لرو. په دې کې یو زور دی، یو زور دی او یو نون د تنوین دی، نه؟ بن. الف یې موږ نه ووایه، نه؟ موږ تاسې ویله چې دغسې چې نوشته کېږي الف فقط په نوشته کېږي، په ویلو نه ویل کېږي تر هغه وخته پورې چې موږ تاسې قرآن کریم شروع کو او پر آیات باندې درېږو یا مو سا ختمه سي. اوس که چیرې دلته موږ ته یو آیات راسي، مثال یا با وي یا تا وي، هر توری چې وي، مثال هغه موږ څنګه وایو؟ دا اوس مثال دغه با ده، دغه دوه زوره دي، موږ غواړو چې پر دغه آیات باندې ودرېږو. مثال موږ ته آیات راغلی یا د وقف علامه راغله، دا بیا موږ داسې وایو، بن نه وایو، دا بیا موږ وایو با. دوه حرکتې کشو با په یوه زور یو الف باندې وایو. اوس خو نو معلومه سو چې دغه الف د دوه زورو سره په روان نه ویل کېږي، مګر د درېدو په وخت کې د الف ویل کېږي. سیسو انشاءالله دا چې موږ تاسې قرآن کریم شروع کو، دا بیا هغه وخت وایو. اوس به راسو موږ تاسې و دغه ځای ته چې یو خو مو تنوین ویلی، یو حرکت ویل دی، تنوین مو ویلی دی. نن موږ تاسې یو بل شی شروع کوو. په دغه ځای کې که تاسې وګورئ دغه با ده، دلته الف ورکړی دی، پر با باندې زور دی، الف ورکړی دی. پر با باندې پیش دی، دلته یې واو ورکړی دی. پر با باندې زیر دی، دلته یې یا ورکړی دی، یا. دغه الف واو او یا ته د مد توري وایي. اوس نو مد څه ته وایي؟ مد معنا څه شي؟ زه به دلته نوشته کړم حروف المد. حروف المد. اوس نو څه شي ته وایي؟ مد و څه ته وایي؟ مد به موږ په پښتو څنګه ترجمه کړو؟ مد وایي اوږدولو ته، کشولو ته. اوس مثال که موږ تاسې دغه با په دغه یوه زور وایو، موږ وایو ب. که چیرې دغه الف مده ورسره ملګرې کوم، بیا موږ داسې وایو با با. که نه دغه د موږ تاسې سیرلی بولو، هغه د پسه چیچی چې نارې وایي با، دغه اواز کشیږي. په دغه رقم تا، که موږ د تا په یوه زور وایو ته دی، که الف مده ورسره یو ځای کو تا، خوله به پر خلاصوو. په دغه رقم فا ده، که موږ په یوه زور وایو ث، که الف مده ورسره یو ځای کو ثا. او اوس به راسو پیش ته. پر با باندې پیش دی، که د با موږ په یوه پیش باندې وایو بو، با پیش بو، بو، دغه د اوازې جوړو. که دغه واو ورسره ملګرې سو چې ورغندی لري او تر مخه یې پیش و، نو دلته دغه واو مده دی.
مده معنا څه شي؟ دا معنا لري چې دغه توري موږ 2 حرکته راکشوو. بیا یې څنګه وایو؟ بو بو. دا د با اواز واو راکشوي 2 حرکته. یو موږ تاسې الف مده ووایه. که چیرې پر یو توري باندې زور وي او وروسته الف په پسې وي، لکه دلته چې په با پورې مښتي دي، په اکثره توري پورې نه مښتي، لکه دلته را ته وګورئ، په را پورې بیا نه مښتي. الف په پسې و او پر توري باندې زور و، دغه الف ته څه شی وایي؟ الف مده. ماشاءالله. الف مده. مده اصلي مده توندي، موږ تاسې دغه تا په ها وایو. مده څه یې کاږم؟ مده. دا لږ شد لري، دال شد لري. مده. نو دلته موږ تاسې الف زده کړئ. که هر وخت زور و او وروسته الف په پسې و، دا ساده الف نه دی، دا الف مده دی. د با اواز، تا اواز، د هر توري چې و هغه اواز کشوي 2 حرکته. او که چیرې پر یو توري باندې پیښ و، لکه دلته چې پر با باندې پیښ دی او ورپسې واو مده و. ګوره په با تا، ثا، جیم، ح، خ پر دې پورې د مد توري مښتي، مګر که دال ته وګورئ د دې څخه جلا جلا نویسي، دال، زال، را، زا. پر سین پورې بیا بیرته مښتي. مطلب زموږ دا دی چې پر توري به زور یې و مخته کې الف و، هغه الف مده الف دی. موږ تاسې باید دا توري 2 حرکته کش کړو. او که چیرې پر یو توري باندې پیښ و او واو د ورغندې سره، یعنی ساکن واو په پسې و، دا عادي واو نه دی، دا واو مده دی. نو دا د با توري، د هر توري 2 حرکته کشیږي. 2 حرکته. اوس مثال موږ داسې نه چې بو دغوندې نه اوږده بو، لکه دا بو وخت چې واقع په 2 کې ضرب بو بو. نو دا څنګه کو؟ بو بو. چې موږ ته دغه چې موږ قرآن کریم تلاوت کوو، د مقابل نفر مو راپوسي چې موږ دا دی یا دا نفر راپوسي چې د مد توري ادا کړي. که موږ دغه توري په بو وایو، دا په بو وایو، لنډې را وګرځوو، هم څوک نه پوهېږي. او که موږ کش کو بو، بیا بل څوک دا فکر کوي چې دا بل مد جوړ کړي. هغه مدونه بیا موږ تاسو په ارامه سره وایو انشاءالله تعالی. په قرآن کریم کې موږ تاسې نه مده لرو، نه رقمه مدونه لرو. او دا مدونه چې په خپل اندازه کش سي، هر څوک چې مد په خپل اندازه کشوي، د هغو د قرآن کریم د ریسایټیشن نه دی، موږ تاسې چې تلاوت، په تلاوت کې ډېر ډېر ښایست وي. دا موږ تاسې چې حافظانو و د قاریانو ته د دوی قرائت ښه خوند کوي په تېره، بیا په روژه کې چې انسان فکر ټول اوري او دی دا توري ادا کوي، دا موږ چې خوند ځینې اخلو، دی هر توري په خپل مخرج کې وایي، مد کشوي. که مد 2 حرکته و 2 حرکته وایي، که چیرې د 6 حرکاتو پورې موږ 2 حرکته مد لرو. موږ تاسې کولی سو چې نور مدونه 4 او یا 5 حرکته کش کو، او یا موږ تاسې دغه کوو چې مد لازم ورته وایي، هغه موږ تاسې 6 حرکته پورې کشوو. په دغه کې موږ تاسې ته بیا علامې یې راکړې وي. که چیرې داسې علامه و باندې، داسې کوچنۍ، داسې کږه علامه و، داسې وه، دا معنا لري چې دغه مد د با چې ده، دا به ته ډېره کشه یې. موږ تاسې په قرآن کریم کې که تاسې پام پر کړی دی، دغه علامې سته د مد. او که چیرې په دې کې داسې پنډه غټه علامه وه، داسې وه، داسې، دا معنا لري چې دغه مد لازم دی یا دا مد متصل واجب دی. ګوره 2 غټ 2 داسې زورور لغاتونه پکښې کې دي. مد لازم معنا لازمن به دا مد جوړیږي. او که چیرې مد متصل واجب و، دا معنا واجب دی چې دا مد به جوړیه. په دا خاطر موږ تاسې ته د حافظانو و د قاریانو قرائت ښه خوند کوي، ولې دی په خپل هغه چې دی ویلي دي، هغه اصول د تلاوت دی، هغه رقم یې دی تلفظ کوي. نو نور بس بل ځای نه وړو، بیرته راځو موږ تاسې
مدې اصلي ته. اوس نو که پر با باندې زیر یې او وروسته یا په پسې وي نو دغه یا مده ده، یا مدح دا تا اواز موږ په هي اړوو، یا مدح ده او یا ده. اوس نو څو توري موږ دلته وویله د مد، څو توري مو وویله؟ که ستاسې ورته پام دی یو مو الف ووایه، یو مو واو ووایه، و ماشاءالله، بل پیش ولري او بل زی ولري. ماشاءالله، بل مو یا ول الف واو چې ورغندی ولري یا ورغندی ولري. که د دوی سره اوس نو د دې دوستي به در وښیم. د زور دوستي د الف مده سره ده. که چیرې پر دغه با ته موږ داسې وکړو، مثال دلته موږ با ته زیر ورکو، نه دلته مو زیر ورکوي، دا بیا نه کشیږي. دا بیا نه، که چیرې دا با پیش درلودي دا بیا نه کشیږي. او په قرآن کریم کې داسې نشته چې باید پیش ولري الف مدد په پسې، باید زیر ولري الف مدد په پسې کې. که تاسې ماته وایاست چې په بسم الله یا بسم الله نه و اکثر په کوم ځای کې را پیدا کړمه، خیر هغه مثالونه به زه وروسته درته راولم. اوس به راسو و دغه ځای ته که چیرې د زور دوستي یوازې د الف مده سره، د پیش دوستي د واو مده سره ده، او د زیر دوستي د یا مده سره ده. که دغه موږ په خپل حالت باندې وایو نو موږ تاسې درې مده زده کړه. الحمدلله درې مده. د دې مد نوم مد اصلي دی. اصلي ولې اصلي ورته وایي؟ په دې خاطر باندې چې هر نور مدونه چې موږ جوړوو هغه مدونه به داسې جوړیږي چې دا مد اصلي به په پکښې کې وي، بیا موږ نور مد جوړولی سو. که د دغو درو تورو څخه چې الف دی واو دی او یا دی نه و پکښې کې نور مدونه موږ جوړولی نه سو. د مد توري به خامخا وي. په دا خاطر باندې مد اصلي ورته. اوس نو موږ دې ته نومان ورکوو. موږ وایو مد، موږ تاسې وایو مد اصلي د الف. د الف مد اصلي څنګه دی؟ چې پر الف وبخښئ الف نه، چې پر یو توري به زور وي او الف مده به ورسره وي. اوس مثال لکه دلته چې موږ تاسې با وویله، لکه موږ تاسې تا وایو، پر تا باندې زور دی الف مده دی. دغسې پسې را تاسې ح وایو انشاءالله تعالی، دغسې پسې دال وایو، پر دال زور دی الف مده دی. را وایو، دلته را درنه ویل کېږي، زور لري الف مده دی. موږ یې څنګه ادا کوو؟ با تا ح دا را، اواز یې کشوو. داسې نه وایو چې ب ت ح د ر. ولې نه وایو؟ په دې خاطر باندې چې د زور دوستي د الف مده سره ده، نو پر با باندې زور دی، دا توري باید کش شي خامخا. دا چې شو دا مد اصلي د الف سو. که هر وخت پر یو توري زور و الف مده یې مخته و، دې ته مد اصلي د الف وایي. او که چیرې پر یو توري پیش و او واو په پسې و، دې ته بیا مد اصلي د واو وایي. واو موږ تاسې واو ورته وایو، هغه هم صحیح دي که تاسې وایاست، خوله مو نه پر اوري. او که چیرې پر یو توري باندې زیر و او یا په پسې و، دې ته مد اصلي د یا ویل کېږي. نو څو مده موږ زده کړه دلته؟ درې مده. یو مد اصلي د څه شي؟ د با. د زبر. مد اصلي د زبر و د الف. د الف. مد اصلي بل مو څه زده کوي؟ د با سره چې پیش. واو بله. و مد اصلي درېیمو څه دی؟ یا. مد اصلي د یا. واو به هم خامخا ورغندی لري، یا به هم خامخا ورغندی لري. زموږ تاسو په قرآن کریم کې مګر په مدني پرنټ و په دغه ځای کې اکثر ورغندی دی نه ورکوي. دی په پوهېږي چې دلته مد اصلي جوړېږي.
هغه نو د دې ژبه ده نه، دې ته اسانه ده. لکه موږ تاسو پښتو خط کاږو، نزور ورکو، نظیر ورکو، نه پیش ورکو، مګر په پیږو وایي دا په دې خاطر په پیږو چې زموږ ژبه ده. اوس نو موږ تاسو درې توري زده کړل: الف مده، واو مده، یا مده. د الف مده ښایست څه دی؟ زوار دی، دوسي د زوار سره ده. د واو مده دوسي د چا سره ده؟ د پیش سره. او د یا مده دوسي د چا سره ده؟ د زیر سره. درې حرکات دي نه. موږ تاسو یو زور لرو، یو پیش لرو، او یو زیر لرو. نو ان شاء الله تعالی نن اوله ده، کوم نن شنوسوزه مطلب دا دی دا موږ تاسو نو چې دروغ ژوندۍ یو، موږ تاسو دغه مد اصلي سره تړلی یو. ولې په قرآن کریم کې که تاسو زموږ د تجوید په کلاسو کې موږ اوري، موږ وایو چې مد جوړ کړه، په یوه حرکت یې مه وایه، دا توري ډېر مه کشوه. دا در هغه وخت چې زموږ تاسو پوره مکمل زده کېږي، موږ تاسو به وایو چې مد اصلي د الف مې دلته دا دی جوړ کړي، خو پر با باندې زور د الف مد دی. مد اصلي د واو مې جوړ کړي، پر با باندې پیش دی واو مد دی، د دې میچنګ برابر دی نه. او پر با دلته مې مد اصلي د یا جوړ کړي، پر با باندې زیر دی یا مد ده. دی به دواړه څنګ پر څنګ سره راځي، په منځ کې به نور توري نه راځي چې موږ وایي که مثال یو توری داسې راسي، دا به زه تاسو داسې دلته لوړ درته نوشته کړم، د رنګ به واړوم چې تاسو توجه راواړوم. که زه تاسو وایم چې یو توری دی پر با باندې زیر دی، په پسې تا ده، پر تا باندې زور دی، او دلته زه پر دا تا ته یا مده پر تړم، دا یا مده سوه که نه سوه؟ یا نو مخکې زور رالی. ماشاءالله ماشاءالله، زیر دلته پاتې سو. دا زیر په د دابا زیر دی، د مد توري نه دی. په دې خاطر باندې چې د یا دوسي خو د زیر سره د مګر د دې په منځ کې تا راله، نو دلته مد نه جوړیږي. اوس دا توري داسې کې بیتی داسې ویل کېږي، نو د دې دلته چې نه دی جوړ، مد اصلي نه دی جوړ. سیسو ان شاء الله په منځ کې توري نه قبلي زوار به د الف سره تړل، دغه یو ځای څنګ پر څنګ به با دغه پیش به د واو مده سره او زیر به د یا مده سره څنګ پر څنګ به تړلې به وي. سیسو ان شاء الله ان شاء الله. اشه اوس به راسو موږ تاسې به دغه سبق ته بیخي ډېر پر ځان پرشر مه راولئ، دا موږ تاسې بیخي ډېر تکرارو. که موږ با په یوه زور وایو څنګه یې وایو ټوله خوندې؟ با. یا که په یوه زور وایو او بخښئ به. که الف مده ورسره کو؟ با. با. ماشاءالله. که با په یوه پیش وایو څنګه یې وایو؟ بو. که واو مده ورسره کو؟ بو. الحمدلله. که با په یوه زیر ادا کو؟ بی. که یا مده ورسره کو؟ بی. ماشاءالله الحمدلله. دغه دی مد اصلي نور شی نه لري. درې توري به تاسو په یاد کې ساتئ: الف مده، واو مده، یا مده. دا شرایط به د دې خامخا برابر وي چې موږ د مده نوم پر کښېږدو. د الف د زور وروسته به الف مده وي، د پیش وروسته به واو مده وي، د زیر وروسته به یا مده وي. سیسو انشاءالله. بله. الحمدلله. الله سبحانه وتعالی دې درڅخه قبول او مقبول وګرځوي. دا موږ بیا تاسې ډېر انشاءالله تعالی تکراروو. اوس به موږ تاسې دغه پیج به نن واخلو. که تاسې ضرورت لري کریمه خورې بله هفته کې ستاسو سره تکراروي. ګروپ ته راسئ، ګروپ مه پرېږدئ. سید انشاءالله. کریمه خور راځي ګروپ ته، دغه به در سره تکرار کړي. کریمه خورم د تجوید استاذه ده، ماشاءالله تبارک الله. الله سبحانه وتعالی دې د دې لپاره صدقه جاریه جوړ کړي. ښه اوس نو راځو موږ تاسې و دغه ځای ته یو توري لکه دلته بعد دا به یوه خور وایي، تا به بله خور وایي، سا به بله خور وایي، او جیم به بله خور وایي. هغه خور چې په دا ویډیو کې خپل اواز نه راولي هغه بیا په اخر کې وایي. زه مو نومان ناخلمه، شروع کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. با، بو، بی. که اوس په تور راته وایي، څنګه یې راته وایي؟ با، بو. با الف زور با. با، بو، بی.
ماشاءالله. اوس به زه په تور درته وایم، یو خو روان دي لکه تا چې وایي ماشاءالله، په تور بیا داسې ویل کېږي چې با الف زور با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. دا ماته دا ښه خوند راکوي، موږ په شمال کې دغسې وایه با بو بی. ښه بله خور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تا تو تي و لږ نکې اندازې څه ډېر کش که بیا یې وایه. تا و تو تا خوله پر خلاصه که، و د یوه انچ په اندازه خوله پر خلاصه که. تا تو تي. ماشاءالله. پر تو باندې شونډان ګرده ګرده کوو نه، لکه انګشتري، لکه چله داسې راولو. زه وایم استاد. مهرباني وکړه خور. بسم الله الرحمن الرحیم. سا سی سو. و اوس نو سا ته راسه، مد اصلي موږ وایو، دا به کش کې دوه حرکته. سا دا مراکش که. سا سی سو پیش دی نه، شونډان ورته ګرځي که. سو سا سو سی. ماشاءالله تبارک الله، الحمدلله. بله خور. زه وایم. وی وای خور. بسم الله الرحمن الرحیم. جا زور جا. یو زور نه دی، الف مده ورسره دی، کشه که ولاړې که. موږ خلکو به ورته ویل ولاړې که. جا 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 جو جی. جو جا جو جی. و لنډ لنډې راګرځې، نکې اوږده که. جا جو جی. جا جو جی. ماشاءالله تبارک الله. بله خور. ها هو هی و ها ها هو هی و دا ح د ستوني څخه جوړیږي. ح حو حی. او ماشاءالله. بله خوا دروند توری دی. بله خور. هو خی. و ماشاءالله. یا دا خی دی لنډ را وګرځوئ. خا خو خی. مد اصلي جوړو نه. هو خی. و دا مراکش که. خو هو خی. 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 و دا یا آواز باید پیدا سي نه. خی. ماشاءالله تبارک الله، الحمدلله. بله خور. ښه که تاسې اوازونه راولي په ریکارډینګ کې، نو زه به د سره درته وایم. تاسې پر ما پام وکړئ، که یو توری ما لږ کش کړي غږ را باندې وکړي، که مې ډېر در دوه حرکته کش کړي هم غږ را باندې وکړي. اصلي کې موږ تاسې په تور وایي داسې وایي. با الف زور با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، با بو بی. تا الف زور تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. ثا الف زور ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی. دوه حرکت هم. جیم الف زور جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. ح الف زور ح، ح واو پیش حو، ح یا زیر حی، ح حو حی. قا درونتوري. قا الف زور قا. ستاسو که دا په یادېږي چې ما تاسو ویله که هر وخت موږ دروند توري وایو او د هغه وروسته الف راسي، الف هم دروند ویل کېږي، نو دا موږ داسې خا، د الف هم دروند ورسره وایو. خا
خا واو پیش خو واو یا نه درنیږي خو خا یا زیر خي خا خو خي دلته پر دغه توري مکمل درنه وو دلته خا درنه وو او دلته خا درن توري دي مګر په زیر باندې اوغونه درن نه ویل کیږي لکه پر زور او پر پیش ویل کیږي دال الف زور دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی ذال الف زور ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی کوشش کوو چې دا د زی پر کم ونه وایي په دې خاطر باندې چې زی چې لاندې ده د ذال او د زی اوازونه سره جلا دي ذال باندې چې موږ وایو خپل د ژبې سر مو د لوړ او لاندې غاښو ترمنځ راباسو خپل دا دوه غاښه د ژبې پر سر باندې ایږدو را الف زور را را واو پیش رو را یا زیر ری را رو ری ساس ورته پامي را زور لري الف یې هم دروند ورسره کېږي را رو فقط را درنه کوي رو او دلته را زیر لري باریک ویل کېږي یا خونه باریکه ده ری زا الف زور زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی سین الف زور سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زور شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی هر توری باید په خپل مخرج کې ادا کو یو وار بیا روان درته وایم با بو بی تا تو تی ثا ثو ثی جا جو جی ح حو حی خا خو حی دا دو دی ذا ذو ذی را رو ری زا زو زی دغه زاد دا زال دا داسې وایي ذا دا وایو زا دا دلته دواړه غاښونه سره یو ځای کوو او دلته خپل د مخ لوړ دوه غاښونه د ژبې پر سر باندې کښېږدي ذا زا اوازو په منځ کې باید فرق پیدا سي دا ذال که موږ چیرې په زی باندې وایو د قرآن کریم کې دغه لغات معنا اوري دا کلمې معنا اوري سا سو سی شا شو شي الحمدلله زه به ریکورډینګ بند کړم